الحمدلله اوس هغه غواړم بیا هغه غواړم غي دنیا کې هغه غواړم آخرت کې هغه نه غواړم الحمدلله. تا خو ویل وای کنه زه قرآن منم دومره اقرار خو دې وکړل چې قرآن منم کنه مسلمان یا قرآن منم ویلې نه منم قرآن له قرآن له یو حرف نسی څوک منکر سي هغه مسلمان ده کنه ده نه بیا کافر شو. ها اياك نعبد واياك نستعين دي آیات ترجمه وکړه دي آیات ګور اياك نعبد واياك نستعين کې الله جل وعلا وای اياك نعبد مو خاص دي تا عبادت کو واياك نستعين او خاص لتانا مدد غواړو یا الله خاص لتانا يعني یو الله نه مدد تا ویل وزل علي رضی الله عنه نه مدد غواړم الحمدلله او الحمدلله دې په خپل شرک باندې وویله الحمدلله کنه د خبره خدای علی نه مدد غوښتلی خدای له علي رضی الله عنه مدد غوښتلی ده استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله چیرې غوښتلی ده لا اله الا الله کله خلاص کړه میک دی خلاص کړ کینګ صاحب میک خلاص کړه تاسو ټول په زول لګیو خبرې سمه خبره نه کوو چې خبره وکینګ ودې زړه سره تاوې زه قرآن منم کنه دومره خو دې وویل که دې ونه ویل کنه قرآن منم بالکل اوس منم په قرآن کې الله وایي چې خاص نه ما نه مدد وغواړي له بل چا مدد مه غواړئ مې له رسول الله غواړئ مې له آدم علیه السلام غواړئ مې له ابراهیم علیه السلام غواړئ مې له صحابه وغواړئ مې له اهل بیت وغواړئ له هېچا به مدد نه غواړئ یوازې له ما نه به مدد غواړئ اوس قرآن منې بس زی غواړه که تاسو خپله ورځې زی خپله غواړم بس مو مولا ریا نو ته څنګه قرآن منې هلته وایي زه قرآن منم او قرآن درته وایي چې دا کار مه کوه دا څنګه دې قرآن منل دي بس تاسو خپل دغارې خبرې زی منم هغه نه زه اوس مدد غواړم پیغمبر نه مدد غواړم الله نه مې غواړم علي نه مې غواړم اولاد هم ځینې غواړې شفا هم ځینې غواړې شفا ریشه ها ماشاءالله هر څه شي ځینې غواړې که نه چې غواړم بالکل د تا او د ابوجهل په منځ کې فرق څه شی ده چې ابوجهل دغه کافر و ولې کافر و زه مسلمان یم هغه ولې کافر و نه تو خو مسلمان یې بیخي بهترین مسلمان یې ابوجهل ولې کافر و زه خدای منم زه قرآن مجید منم ابوجهل هم منل ابوجهل هم خدای جل وعلا منل زه دولت امامان منم پاک پشتان منم تا وویل چې زه ابوجهل کافر و هغه ولې کافر و بس الله حکم یې نه منل دا اوس ته سورة الفاتحه کې د الله حکم نه منې ته څه شی یې وکینګ دې نعره تکبیر الله اکبر